د مینې انتها د حسن زور دی محمد، د زړونو په دنیا باندې راخور دی محمد. ملګرو سلام مې واخلی، دا بیخي سحر دی. زه په مسجد نبوي کې ما پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، داغو مزارات ما ته بیخي نږدې دي. دلته مونږ د سحر مونځ وکړو او دا زما د دې سلسلې آخري مونځ دی په مسجد نبوي کې. زه به بیا ځمه دمام ته او بیا به دغسې ځمه واپس ملک ته. نن زه سحر راغلم، هسې خو بهر سهار راتلو، خو زه تاسو ته یو ډېره داسې غونې خبره کول غواړم د پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم د مکې نه راتګ مدینې ته، بیا دلته د هغو پاتې کېده، بیا دلته خپله دغه لویه سلسله شروع کول او د دین رڼا پوره دنیا ته رسول. زه به اوس د دې ځای نه روانېږم. یو واکینګ ټریک دی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم به په هغې باندې تله د مسجد نبوي نه مسجد قبا ته. مسجد قبا د دنیا په مخ باندې په اسلامي نړۍ کې د ټولو نه لومبنی جومات دی چې نبی پاک صلی الله علیه و وسلم کله هجرت وکړو، نو دلته به د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره و او د دغه ځای نه به د دین انوارات پوره نړۍ ته خورول. دغه پوره سفر درته ښیمه، په دغه لاره باندې روانېږم او بیا د پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم احکامات یا د هغو خبره چې د فزیکل هیلث باره کې هغو څه وي، د فټنس باره کې هغو څه وي. چونکې زما د زړه لږ په دې هم ودرېږي کله کله چې موږ که عبادت کې یا کمزوري شو یا به په ناسته کوو یا یې نشو کولی، د هغې یو علت یا وجه دا هم ده چې زموږ صحت موږ سره ملګرتیا نه کوي. زموږ په وینه کې کولسټرول زیات شي، زموږ وجود غټ شي، بیا عبادت هغسې کولی نه شو. د عبادت دپاره فټنس ډېر زیات ضروري دی او د فټنس دپاره ستا خوراکي توکي، ستا سحر وختي پاڅېده. زه تاسو ته نیغ په نیغه د مسجد قبا په دغه لاره باندې زمه هم دا لار درته هم ښیمه او بیا په تیره تاسو ته د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو څو داسې بنیادي خبرې چې هغو د صحت په اړه باندې د هغو په هره خبره کې یو حکمت و، یو وزډم و، یو پوهه وه. خو مخکې له دې نه تاسو کتی شئ چې په مسجد نبوي کې کوم چې د دنیا په سطحه باندې لوی جومات ګڼلی شي، دلته ډېر زیات خلک راځي، عبادتونو له راځي او بیا د دې ځای عبادتونه هغه په ډېر څه باندې حسابېږي، ځکه چې په دې خاوره باندې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په خپله باندې د دې ځای نه شروع کړې وه، د دې ځای نه د دین دا ټولې پلوشې دنیا ته رسولې وې. خو دا یوه خبره زما ډېره زیاته خوښه شوه، دلته خلک مسجد نبوي ته چې پخوا کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق هغو هم دي، دلته د هغو انوارات، د هغو افکار، د هغو د مینې محبت احساس هم راخورېږي. دلته خلک ځان سره ماشومان راولي، دلته میرمنې راځي، پیغلې راځي، ښځې راځي. یعنې دلته تاسو کتی شئ چې دا ماشومان خلک ډېر په مینه باندې پوهه کوي، په جومات کې ورته نه قارېږي، نه غوسه کوي، نه ورله څپېړه ورکوي. دا دیو عادتۍ چې دین مینه ده، دین سلامتیا ده، دین محبت دی، دین ایکسټریمزم نه دی، تشدد نه دی، سخت دریزي نه ده. دغه ماشومانو ته دغسې څوک نه وایي، بلکې دا ماشومان ګوري او د مشرانو نه رنګ اخلي. د ماشوم کار دی کله کله آواز وکړي، منډه ووایي، غږ وکړي، خو چونکې دی وایي چې دی به په خپله پوهېږي. یوه خبره دا ډېره مهمه وه. دویمه خبره، دلته د پوره دنیا نه خلک راځي او دیدار کوي، د روضې د جومات ته راځي مونځونو له. دلته څوک بیا چې مونځ وکړي نو څوک دلته پروت دي، څوک موبایل استعمالوي، څوک دغه ټوله چې کوم منظر دی دا خپلو بچو ته ښایي، خپل کور والا ته ښایي، لایو راغلی وي. نو دلته دا هم نه وي چې یو کس راشي او چاله څپېړه ورکړي چې بند که موبایل خدای والیا، یا څوک راشي چې پاسه له دې ځای نه. نه، دلته مینه ده، دلته محبت دی. یو ځل درته بیا وایم، ګورئ تشریحات باید چې ډېر ښکلي وشي، موږ ته د دین ریښتونی تصور باید چې ښکلی راشي. دا ډز، غوبل، وهل، ټکول دا بیخي په یو ځای کې نشته دی. نه یم خبر چې دا کله ولې په موږ کې راشي. په هر حال دا د دې ځای رنګ و. اوس به ځو موږ مسجد قبا ته، دغه واکینګ ټریک مخکې خو چونکې دا د خټو ګټو جوړ شوی، خو اوس هغه ډېر ښکلی جوړ شوی دی. دا درته ښیمه، راځئ ما سره اوسئ. ښه ملګرو، دا اوس دا ځوان اوازونه کوي چې قبا مسجد قبا ته دیو روان دي د مسجد نبوي نه، خو دیو چونکې په ګاډي کې ځي
او موږ به د واک په اهمیت چې خبره کوو نو پکار ده چې واک وموشي. ما د واک بوټان هم اغوستي دي، نو زه به انشاءالله پیادل ځمه. د دې ثوابونه هم ډېرې، خو په دې کې حکمت دا او د ثواب سره سره چې ستاسو فزیکل هیلث یا فټنس چې کوم دی هغه هم برابر وي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم به زیاتره دا خوښوله چې هغه به پیادل تلو. هغه وخت کې خو چونکې د اوښانو سورلی وي یا د اسونو سورلی وي، خو هغو به په دې لاره باندې دا اوس هغه ټریک دی چې دا ما راونیو او زه به پیادل اوس ځمه مسجد قبا ته، او هلته به انشاءالله 2 رکاته نفل هم کومه. دا لار تاسو کتی شئ، دا د مسجد نبوي نه نیغ په نیغه تلې ده. زه فکر کوم چې خواوشا 20 منټه یا 22 منټه فاصله به وي. دا زنانه خویندې میندې هم روانې دي، باباګان هم روان دي، او زما خیال دی چې موږ به دا ټوله قافله ځو مسجد قبا ته. دلته چې خلک سحر مونځ وکړي په مسجد نبوي کې، نو هغو دا ډېر زیات خوښوي چې هغو به یې لاړ شي او مسجد قبا کې خامخا 2 رکاته نفل وکړي. ډلې ډلې خلک راځي، په دې کې د هر ملک جدا جدا بیا نښې وي. دا ډله چې ده زه فکر کوم چې دا د یو جدا نښه ده، نو دا به خطا کېږي. نو دلته چونکې ګڼه ډېره وي، نو هر چا خپل یو جدا ځان له د ډریسنګ یا د اغوستو یو داسې انتظام کړی وي چې هغه د یو بل نه خطا کېږي. نو زه روان یم د مسجد قبا په لور باندې. د یادونې وړ ده مسجد قبا په اسلامیک هسټري کې یا په اسلامي تاریخ کې د ټولو نه پخوانی جومات دی. دغه ځای نه د دین رڼاګانې پوره نړۍ ته خورې شوي دي. وخت په وخت باندې بیا د دې ارکیټیکټ چې کوم دی یا سټرکچر چې دی نو هغه نوی شوی دی، هغه په نوی انداز باندې جوړ شوی دی. خو زه او تاسو ته راټول سفر خیم. ملګرو دا د سحر خړه ده، لا زما سفر روان دی. دا هغه کوڅې دي زړګیا سترګې لګوا، د قدم لاره نه ده. حضرت پیښې قدمونه دومره خواره نه ده. اوس خو دلته مارکیټونه جوړ شوي دي، لوی لوی ودانې جوړ شوي دي، خو دا هغه کوڅې دي چې په دې به سردار دو جهان د واړه جهانونو سردار، ډېر ستر مبارز، مفکر، دانشور، ساینسدان، یو ښه پلار، یو خرور حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم به هر سحر بلکې زیاتره سحرونه په دې کوڅو باندې تله تر مسجد قبا به یې ځان رسو. اوس مخکې له دې نه چې زه د نبي پاک صلی الله علیه وسلم هغه بنیادي خبرې شریکې کړم چې د صحت په اړه هغو کوم وزډم یا کومه پوهه ورکړې ده، نو ما ته پته نشته سکول کې به موږ دا نعت وی، هغه ډېر زیات زما په دې ذهن راورېږي چې فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. ملګرو دا عقیدتاً ما یو هڅه وکړه، اگر چې زه ډېر تیز را روان یم په واک باندې، نو د ساه هغه لیندې چې دي هغه کله لنډې اوږدې شي، خو بیا هم زه ځان مسجد قبا ته رسول غواړم. خبره مې دا کوله، یو خو اوس په دې لاره باندې چې کوم خلک بوډاګان وي یا د ډېر عمر وي هغو نشي تللی، نو د هغو دپاره د وړو وړو ګاډو اهتمام شوی دی. داسې سایکلې دي او داسې ټانګې غوندې دي، نو هغو په هغې کې ځي. البته پکار ده چې په ځوانۍ کې په ښه صحت کې د هغې د صدقې په توګه باندې
په دې لارو کوڅو باندې پیدل سړی لاړ شي. اوس خو دا ډېرې ښې شوې دي، په هغه وخت کې دا لارې کوڅې ډېرې بېحاله وې، کاړزنې وې، ګټې وې پکې. زه روان یم. لومبۍ خبره به زه د دې نه شروع کوم. نبي پاک صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو نه لومبی کار د صحت په مد کې، چونکې دا داسې خبرې دي چې د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د هرې خبرې په شا یو ډېر لوی علم دی، فکر دی، پوهه ده، دانشوري ده. خو کله کله له بده مرغه موږ ذهن هغې ته نه رسي، نو زموږ نه یا ترجماني خطا وشي یا موږ هغه شخصیت سره هغه انصاف ونه کړی شو کوم چې په کار دی، د هغه سټډي په کار ده، هغه مطالعه کول په کار دي. نو موږ نه اکثر د خپلې بې علمۍ په وجه زموږ د چاپېرچل د خلکو نه هغسې دنیا ته موږ ونه رسولی شو. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم به انتهایی وختي پاڅېده او وختي به اوده کېده. دا د ښه صحت یا د فټنس یو لوی راز دی چې انسان په ټایم باندې پاسي او په ټایم اوده کېږي. دویمه خبره، سهار کې چې څوک پاسي د ده انرژي انتهایی کریټیو وي، انتهایی په پیک باندې وي، دی ډېرې ښې فیصلې کولی شي، دی ډېر ښه سوچ کولی شي او هر هغه کار چې هغه کول غواړي نو هغې ته د سوچ مثبت وي. یوه خبره خو ده. دا د هیلت باره کې. دویمه د هیلت باره کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو به خوراک داسې 3 حصې به خپله دا خېټه په 3 حصو کې تقسیموئ. یوه د خوراک، یوه د اوبو، یوه بیا د هوا. نو دې کې په خپله باندې یو ډېر لوی علم پروت دی. دا ستاسو ډایټ پلانینګ یا دا ستاسو د خوراک هغه پوره سلسله واضحه کوي. هر هغه څوک چې په مړه خېټه خوراک خوري دی به اکټیو نه وي، دی به واک نشي کولی، دی به مونځ نشي کولی، دی به اکسرسایز نشي کولی. نو په دغه کې حکمت دا دی چې که تاسو غواړئ چې ښه صحت سره پاتې شئ نو دومره ډېر خوراک مه خورئ چې هغه به تاسو د نور کار نه وباسي. نو لحاظه خوراک به لږ په ترتیب باندې خورئ. درېیمه خبره، د روجو چې کوم کنسپټ دی فاسټنګ چې څه ته انګریزۍ کې وایي، دا په خپله باندې د صحت دپاره یو ډېر ښه ورزش دی. دا روجه نیوه نبي پاک صلی الله علیه وسلم به یاد دې وي چې نه یوازې د روجې په میاشت کې بلکې هغه به اکثره وختونو کې به هغو زیاتره خوښوله چې هغه روجه ونیسي، په روجه کې پاتې شي. روجه په خپله باندې ډایټینګ دی، دا په خپله باندې د خوراک نه منع کول دي. نو دا انسان به اکټیو وي، د ده صحت کار کوي، د کې چربي نه وي، د ده وجود چې وي نو هغه ډېر زیات سلم اینډ سمارټ وي. نو د روجې دا فلسفي یا فلسفه چې ده دا په خپله باندې د ښه صحت نښه ده. دغسې د نبي پاک صلی الله علیه وسلم بله ډېره زیاته مهمه خبره چې هغو به د اوبو استعمال ډېر زیات کو. نو هغې کې په خپله دا یو حکمت دی چې ډېرې اوبه څښل دا په خپله د ښه صحت نښه ده. نبي پاک صلی الله علیه وسلم به په خوراک کې انتهایی ساده او انتهایی ساده هغو به دا ډېرې غوړې تړې او هغه څیزونه چې هغه د وجود دپاره، د بلډ دپاره، د وینې دپاره ټیک نه وي هغو به هغه نه استعمالول. سوچه خوراک به یې کوو، ارګانیک خوراک به یې کوو او لږ خوراک به یې کوو. دا په خپله د صحت یوه ډېره لویه نښه ده یا په دې کې یو راز پټو. دغسې دا مونځ چې وایي په خشوع و خضوع سره کوئ، دا په خپله باندې د عبادت نه راتیر یو ښه ډول سره ستا فزیکل هیلث کې تاله ډېره ملګرتیا درکوي. وایي چې داسې به ودرېږئ چې کله تاسو رکوع ته کته شئ نو چې جام ستاسو په ملا باندې پروت وي نو چې هغه ونه ډکېږي. دغسې چې په قیام باندې ولاړ یې نو دومره چټک به ولاړ یې چې ستاسو به دا سینه راوتې وي او ستاسو به دا وجود دا باډي پوسچر چې دی به انتهایی نیغ ولاړ وي. نو دا ټولې خبرې بیا د سجدې خپل یو ترتیب دی چې سجده به څنګه کوئ، بیا به په رکوع باندې څنګه کښېنئ. دا ټول تاسو ته د هیلث یا د فټنس په دې کې دنده ډېر راز پروت دی، ډېره فلسفه پرته ده. خو له بده مرغه ما تاسو ته ووایي چې تاسو کله په جغرتیا باندې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سیرت سټډي کوئ، د هغو ژوند جواک سټډي کوئ، تاسو ته به ډېر بدل څیزونه میلاو شي. دا موږ ته چې کوم څیزونه ویلی شوي دي یا موږ کوم په یره کې ساتلی شوي وو نو قصه داسې بالکل نه ده. خبره د مینې ده، د محبت ده، د اخلاص ده، د انساني ټولنې یا د انساني ژوند د پیاوړتیا ده، د انساني تکریم ده، د خوشحالۍ ده. خو له بده مرغه موږ په هر ځای کې راګیر شوي وو، یرولی شوي وو او بیا چې کله رښتیا خبره کې نو بعضې ځای کې داسې وي چې ته رښتیا ویلی هم نشي،
ځکه چې هلته هغه نورې خبرې دومره په شدت سره شوي چې په هغې کې رښتیا ډېره عجیبه ښکاري. خو بیا هم زموږ به یو هڅه دا وي د پاکې خاورې ته رالو د دې چې کوم رښتوني حقایقو ما چې هغه زه د ولس سره شریک کړمه. زه روان یم او زه به اوس نفلونه کومه. تقریبا زه مسجد قبا ته نږدې شوی یم. زما سفر روان دی او زه به څو شېبو کې انشاءالله مسجد قبا ته ورسمه. هغه تاریخي ځای چې پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم به دلته به د هغو سټی وه، دلته به پاتې کېده او د دې ځای نه د هغو د دین د خورولو په دغه ټوله سلسله کې یو ډېر بنیادي کردار و. خوشحاله او بریالي راته اوسئ. د خپل صحت ډېر زیات خیال ساتئ. صحت د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی چې روغ یې نو ښه سوچ به هم وکئ، ښه ډیبیټ به هم وکئ، پازیټیو خبره به هم وکئ، سجدې به هم وکئ، مونځونه به هم وکئ. چې په صحت باندې په جسماني او په ذهني صحت روغ یې نو خلکو ته به کنځل هم نه کوئ، بدې ردې به هم نه وایئ، سپکې سپورې به هم نه وایئ. دا کم ملګري چې اکثر یا په کمنټس کې یا څه د بدې ردې سپکې سپورې کمزورې خبرې کوي، نو د دې عاجزانو مسله دا ده چې دوی اکسرسایز نه کوي، صحت یې ښه نه دی، نو دوی ته ټوله دنیا بیا بیماره ښکاري. به هر حال موږ به د مثبت د ښې خبرې د امن پلویانو ښاد آباد او بریالي راته اوسئ.